Secretariat Coordination Council د BMS Association نور چې د څو اسوسییشن ملګري دلته ټول ولاړ دي د ټولو مننه کوم او ستاسو دپاره د ځان دپاره ول د کلابینګ ملګرو نن موږ د دې خبرې دپاره راغونډ شوي یو چې موږ تاسو ټول چې یو په دې سیکرټریټ کې د قانون د پاسدارۍ دپاره ناست کوم یو شی چې ایرریګولر دی هغه موږ ریګولر کوو قانون باندې موږ پوهې خلک یو د قانون پاسداري چې دا هغه موږ په منډیټ کې شامله ده موږ به هر یو کار دلته په یو لیګل طریقه باندې یو قانون سره کوو خو د ډېر وخت دا سلسله را روانه وه چې پولیټیکل انټرفیرنس په دې کارونو کې ډېر زیات دی او د ریسنټ ورځو کې ډېر زیات سیوا شوی دی د دې اول چې څونه لیګل پاسبل ریګولر پاسبل د دې چې مخنیوي کېدی شو هغه زموږ د ډپارټمنټ کړی دی خو د هغې نه باوجود یو کس دی د یو خاص ډپارټمنټ هغه هلته اسسټنټ د اډوایزر دی د هغه ډپارټمنټ ځای سپیشل اسسټنټ دی هغه یو ځای کې مس بیهیویر وکړو یو سیکرټري سره د هغې نه پس بل سیکرټري دا دلته یو ملګري خبره وکړه دلته دینه بعد دلته اوس یو ملګري خبره وکړه چې موږ ټول دلته ناست یو د ګډ گورننس د روډ میپ د جوړولو کې ستاسو د ټولو کار لاس دی هر یو سړی ولې د سهار نه تر ماښامه پورې ناست دی په دې تنخوا کې هغه لګیا دی هغه امپلیمنټ کوي د هغې د امپلیمنټیشن دپاره لارې چارې راوباسي خو که د دې باوجود دا پولیټیکل خلک د خپل عمل نه دا ثابتوي چې دلته د ګډ گورننس ضرورت نشته نو که دې د یو پیره ضرورت نشته نو موږ وایو چې لس پیرې ضرورت نشته دا نیک محمد دغه کس چې دی دا درې ځل راغلی دی دې ډپارټمنټ ته زمونږ د سیکرټري د یو سینیر افیسر محمد خالد چې د دې ډپارټمنټ سیټینګ سیکرټري دی د هغه بې عزتي یې کړې ده زمونږ د ټولو بلکې بې عزتي یې کړې ده د هغې باوجود دی نن هم لګیا دی چې زه راځم او زه دا اډر په زور باندې وړم زه ولې دلته ولاړ یم او دا ولې ویم که ته نر یې نو راشه وایم